د لویو بخښونکي څښتن الله په نامه سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې ټول جوړ روغ صحتمنده سره حال اوسئ. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم د نن ورځې لوست چې زه ستاسو ښوونکې مرضیه غفوري د شپږم ټولګي پښتو مضمون له تاسو سره پر مخ بیایم. لوست مو دی دویم لوست، عنوان دی پوهنه. جلسه هم ده څلورم. ګلالۍ ماشومان ته څنګه تاسو وینئ په دې لوست کې پوهنه ده. دلته تاسو کولی شئ په دې لوست کې کومه موخه چې موږ لرو، یعنې څه شی باید تاسو په دې درسي ساعت کې زده کړئ، هغه تاسو ته وایم چې په پای د دغه درس کې هغه کارونه تاسو کولی شئ. لومړی موخه مو دا ده چې تاسو د دغه پوهنې د معنا او مفهوم باندې پوه شئ. د تل په شان بله موخه مو دا ده چې لیکل لوستل تاسو زده کړئ، یعنې کله چې زه متن تاسو ته لولم دغه متن تاسو لوستلی بشئ او بل هم لیکلی بشئ. د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره لوست پیلوم. کتابونه راوباسئ، قلمونه له تاسو سره وي، کوم موضوع چې تاسو ته وایم یادداشت یې ولیکئ، کولی شئ هغه په کتابچو کې ولیکئ. لوست تاسو ته لولم، په دقیق ډول متوجه اوسئ. پوهنه علم د پوهې، پیژندنې او خبرتیا په معنا دی. علم د څه شي په معنا دی؟ علم د پوهې، پیژندنې او خبرتیا په معنا دی. پوهنه د یوې رڼا په څیر د انسان زړه، دماغ او د هغه د بریالیتوبونو لارې روښانه کوي. بیا یې وایم، پوهنه د یوې رڼا په څیر د انسان زړه، دماغ او د هغه د بریالیتوبونو لارې روښانه کوي. انسان له بېلارۍ او مایوسۍ څخه ژغوري. انسان له بېلارۍ او مایوسۍ څخه ژغوري او خپلې موخې ته د رسیدو لارې چارې برابروي. له بلې خوا ناپوهي داسې تیاره ده چې انسان له ډار، خطر او خواري سره مخامخ کوي. ګلالۍ ماشومانو تاسو تر دې چې پورې تاسو لوست ولوستو انشاءالله زده شوی وي، زه بیا هم دغه لوست تاسو ته لولم. پوهنه علم د پوهې، پیژندنې او خبرتیا په معنا ده. دلته وګورئ څه معنا. علم د پوهې یعنې د یو شي په اړه معلومات ترلاسه کول، پوهه ترلاسه کول، یا پیژندنه. پیژندنه لکه تاسو د یو شي په اړه معلومات غواړئ، یا اسلامي کیسې غواړئ ولولئ، یا نبوي سیرت غواړئ مطالعه کړئ او ځان پرې خبر کړئ. خبرتیا په معنا تاسو څه کوئ؟ دغه کتاب مطالعه کوئ، د دې څخه پوهه ترلاسه کوئ، معلومات هم ترلاسه کړ. ځکه نو څه وایو؟ علم د پوهې یعنې فهم، تاسو پوه شوئ دغه موضوع په اړه. د پیژندنې په اړه یعنې تاسو د اسلام د سترو شخصیتونو په اړه پیژندنه وکړه، هغه وپیژندل. خبرتیا تاسو له تیر تاریخ څخه خبر شوئ چې د اسلام تیر تاریخ کې څه کارونه شوي، څه بریالیتوبونه وو او کوم شیان موږ کولی شو ترې خبر شو او موږ ته اړین دي. په دې معنا موږ ویلې علم د پوهې، پیژندنې او خبرتیا په معنا ده. یعنې موږ خبروي که موږ پوهه ولرو، علم هم زده وي، موږ کولی شو په ډېر لږ وخت کې ډېر شیانو باندې پوه شو. یا د نړۍ په یو ګوټ کې یو کیسه شوې وي، یو خبره پکې وي، تاسو کولی شئ د کتاب او یا هم د مطالعې یا د خپل پوهې په مرسته هغه د افغانستان کې تاسو اوسئ، د هغه څخه خبر شئ. خبرتیا په معنا ده. پوهنه د یوې رڼا په څیر د انسان زړه، دماغ او د هغه د بریالیتوبونو لارې روښانه کوي. تاسو وګورئ ګلالۍ ماشومانو، دلته په انځور کې تاسو څه وینئ؟ دلته تاسو په انځور کې یوه ښایسته مڼه وینئ او همداسې تاسو کتابچه هم وینئ. دلته ما تاسو ته کتاب ښکاره کړ، دلته په انځور کې تاسو کتاب وینئ. لکه څنګه چې تاسو تل دغه میوه کاروئ، د څه لپاره یې کاروئ؟ ځکه چې دا زړه ته ډېره زیاته ګټه لري. زړه ته دغه مڼه ډېره ګټه لري. همدغسې هر خواړه چې موږ خورو،
هر هغه څه چې خورو موږ دې لپاره خورو چې زموږ جسم یا بدن ته هغه ګټه لري، زموږ جسم ته قوت وربخي. نو ګلالۍ ماشومانو موږ کله چې دغه کتابونه مطالعه کوو یا کتاب چې کله لولو دا څه ګټه لري؟ دا زموږ دماغ روښانه کوي. لکه څنګه چې زموږ جسم خوړو ته اړتیا لري، همدغسې د کتاب مطالعې ته هم ضرورت لري، اړتیا لري پوهې ته. هغه که کتاب یا هم مجله وي دا مهمه نه ده، خو منظور دا چې موږ باید پوهه ولرو، زموږ مغزه هم وده وکړي، پرمختیا وکړي، لکه څنګه چې زموږ جسم د خوړو په خوړلو سره وده کوي او د هغو د بریالیتوبونو لارې روښانه کوي. کله چې تاسو یو هدف یو موخه ځان ته ټاکئ، غواړئ چې هغه ته ورسیږئ، لکه تاسو غواړئ په راتلونکي کې ډاکټر شئ، تاسو څه کوئ؟ د خپله دغه د بریالیتوب لارې چې غواړئ هغه ته ورسیږئ، د خپله موخې ته ورسیږئ، تاسو څه کوئ؟ مختلف کتابونه مطالعه کوئ، درس لولئ، یا هم غواړئ په یو بل مسلک د مخ ته ولاړ شئ، تاسو څه کوئ؟ داسې کتابونه مطالعه کوئ چې زموږ تېر شوي د هغو ستونزو سره مخامخ شوي، هغه یې حل کړي دي او موږ ته یې سهولتونه راپرېښي دي. هغه ټول شیان چې تاسو مطالعه کوئ پوهه ترلاسه کوئ، هغه تاسو سره مرسته کوي چې تاسو بریالیتوب ته ورسیږئ، تاسو خپله موخو ته ورسیږئ. انسان له بېلارۍ او مایوسۍ څخه ژغوري. ولې وایي چې انسان له بېلارۍ او مایوسۍ څخه ژغوري؟ خدای مه کړه ځوانان دي، هغوی ملګري لري، هغوی ته داسې یو عمل وایي چې باید هغه وکړي، خو هغه بد عمل دی. کله چې موږ اهل د مطالعې اوسېږو، پوهه ولرو، فهم ولرو، درک ولرو، موږ په کتابونو کې لوستي مثلا نشه یي توکي زیانونه، کتاب کله چې یو انسان لوستي هغه باسواده وي، هغه د نشه یي توکو ټول زیانونه پوهېږي. کله چې پوه شي هغه هېڅکله هم بېلارۍ ته نه ځي. مایوسۍ څخه ژغوري. ولې وایي چې د مایوسۍ څخه ژغوري؟ کله کله د انسان سره ستونزه پیدا شي. ژوند د ټولو انسانانو داسې وي چې په یو مرحله کې نه، په یو مرحله کې ستونزې شته، مشکلات شته. نو دغه ستونزو پر مقابل کې، یعنې دغه ستونزو په وخت کې موږ باید دینی کتابونه مطالعه کړو، موږ باید مطالعه ولرو. کله چې دینی کتابونه موږ مطالعه کوو، موږ ته زموږ دین، زموږ پیغمبر او زموږ خدای څه وایي چې وایي تاسو د مایوسۍ، د غم او خفګان په وخت کې څه وکړئ؟ صبر وکړئ. نو کله چې موږ فهم، درک، پوهه هم زیاته وي، څه کوو؟ صبر کوو. نو هماغه دی چې موږ له مایوسۍ څخه ژغوري. یعنې د ستونزو پر وخت کې موږ دې ته هڅوي چې موږ باید صبر ولرو. که چیرې موږ پوهه ونه لرو، که هغه دیني موضوعات وي یا دنیوي موضوعات وي، هره موضوع چې وي، نو موږ د ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږو او خپلې موخې ته د رسېدو لارې چارې برابروي. یعنې موږ ته لاره ښیي چې څه ډول خپله لاره پیدا کړو، څه ډول هغه ته ورسېږو. خپله موخې چې کوله تعین یې کړې دي، هغه ته لاره موږ ته ښیي چې دغه لاره ده، تاسو څه ډول کولی شئ هغه ته ورسېږئ. له بلې خوا ناپوهي داسې تیاره ده، له بلې خوا ناپوهي داسې تیاره ده چې انسان له ډار، خطر او خواري سره مخامخ کوي. ولې وایي چې انسان له ډار، خواري، خطر سره مخامخ کوي؟ کله چې ستاسو میندې، پلرونه تاسو ته یوه پته ووایي چې په دغې پتې باندې ته ځه او دغه درمل یا دغه خواړه ته موږ ته راوړه کور ته، که چیرې تاسو ګلالۍ ماشومان دغه پوهه هم زده وي، یعنې ولرئ، تاسو څه کوئ؟ هماغه لوحې کې چې کومه پته لیکل شوې، یعنې لوحې لولئ، تاسو ځئ هماغه ادرس ځان ته پیدا کوئ، یعنې هغه پته پیدا کوئ. خو که چیرې تاسو زده نه وي، نو تاسو ډارېږئ چې آیا زه به دغه پتې باندې رسېدی بشم؟ خواري له هر چا څخه په هر قدم کې پوښتنه کوئ، دا کوم ځای دی؟ زه غواړم دغه ځای ته ورسېږم. تاسو وګورئ له څومره خواري او ډار سره مخامخ کېږئ. نو پوهنه موږ وویلې چې هغه نعمت دی چې موږ کولی شو د خپله د ژوند د موخو د ټاکلو لپاره او یا هم د خپله موخو ته د رسېدو لپاره لارې چارې پیدا کړو. او یا هم که چیرې انسانان پوهه ولري، هغه که دنیاوي موضوعاتو کې وي او یا هم دیني موضوعاتو کې وي. که چیرې دیني موضوع کې تاسو یو معلومات ونه لرئ، د یو مسلمان په توګه ستاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي، نو تاسو کم راځئ. نو تاسو باید خپله دین مطالعه کړئ، خپل دین په اړه معلومات ولرئ. کله چې تاسو د یو چا سره مخامخېږئ، ستاسو څخه پوښتنې کوي، تاسو د یو مسلمان په توګه کولی شئ هغه ته ځواب ورکړئ.
ګلالۍ ماشومانو، نو تاسو کولی شئ تاسو د پوهې په اړه معلومات ولوستل، په ارزښت یې پوه شوئ، تاسو په دې پوه شوئ چې څه ډول کولی شئ پوهه ترلاسه کړئ. نو تاسو څه کوئ؟ سر دننه هڅه وکړئ چې ښه او غوره کتابونه ځان لپاره وټاکئ او کور کې یو منظم کتابتون شانته یوه المارۍ ځان ته انتخاب کړئ او هلته کتابونه چې کله اخلئ هلته یې کیږدئ. او یا هم تاسو کولی شئ چې خپله ملګرو سره داسې یو مهالویش جوړ کړئ چې په یو میاشت کې او یا هم په اونۍ کې یوه کیسه یا یو کتاب ختم کړئ. کله چې هغه ختم کړل نو هغه ورځ ځان ته وټاکئ، ټول سره یو ځای کښېنئ او دغه کیسې چې تاسو لوستې دي، مثال تاسو 6 کسه یئ یا هم په ټولګي کې ممکن ستاسو ښوونکي لوسته ران شي یا غیر حاضره وي یا ستونزه ورسره مخ شي، تاسو روزګار وخت په ټولګي کې هم لرئ، ټولګیوالو سره هم دا پروګرام مخ ته بیوی شي. تاسو څه کوئ؟ دغه یوه کیسه چې هر یو لوستې ده په وار سره دغه یو بل سره شریکه کړئ. نو تاسو د یو بل د پوهې څخه ګټه پورته کوئ، یعنې په لږ وخت کې په ډېرو شیانو پوهیږئ. ممکن 6 نفره ملګري تاسو اوسئ، که په یوې اونۍ کې تاسو یوه پاڼه د کتاب ولولئ، دا یو ملګری ولولي، دا پاڼه بل ملګری ولولي، نو تاسو په یوې اونۍ کې 6 یا هم که 2 پاڼې 12 پاڼې معلومات تاسو ترلاسه کوئ. ستاسو معلومات زیاتیږي په کم وخت کې. او بل دا چې ستاسو لیکل لوستل زده کیږي، ستاسو د خبرو کولو طرز سمیږي، ستاسو افکار تغییر کوي، ځکه چې یو پوه انسان دغه مفکوره د یو انسان سره چې هغه پوهه نه لري، علمیت نه لري، ډېر زیات فرق کوي. دغه درک، دغه منطق، دغه استدلال، دغه بحث، دغه مباحثه د نورو سره، دغه ټول موضوعات دي چې موږ کولی شو د مطالعې له لارې او یا هم د پوهې د ترلاسه کولو له لارې هغه ته وده ورکړو. نو په دې هیله چې تاسو ګلالۍ ماشومان هم دغه خبرې چې ما تاسو ته وکړې تاسو یې عملي کړئ او دغه لوست مو لوستلی وي او زده کړی مې وي. تاسو کولی شئ د پوهې د ارزښت په اړه څلور جملې په خپلو کتابچو کې ولیکئ. ستاسو له نظره پوهه یعنې څه؟ موږ په دې درسي ساعت کې ولوستله چې پوهه د پیژندنې خبرتیا په معنا ده. موږ څه ډول کولی شو پوهه ترلاسه کړو د خپل د بریالیتوب د لارې لپاره او یا هم د خپل د موخو د رسیدو لپاره. دغه موضوعات چې موږ ولوستل، اوس تاسو د پوهې یا د پوهنې په اړه څه ویل غواړئ، یعنې ستاسو په ذهنونو کې څه راځي، کولی شئ هغه په 4 خطو کې ولیکئ. دا ستاسو کورنی کار دی. تر بیا چې ستاسو د رڼه چوپړ ته حاضرېږم، تاسو ګلالۍ زده کوونکي په لوی او بښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت.